کراچۍ کې د افغانانو کړاو لسګونه یې له خوشي کېدو وروسته خپل ټاټوبي ته استول شوي، لا هم یو شمېر زندانونو کې پاتې دي. کراچۍ کې بیا له زندانونو څه د پاسه 200 افغانان خوشي شوي او خپل ټاټوبي ته استول شوي دي، خو لسګونه نورې لا ویل کېږي چې د کراچۍ زندانونو کې دي. افغانان کراچۍ ته د درملنې او یا هم د کار په نیت مخه کوي، خو د قانوني پیژندپاڼو نه لرلو له امله یې پولیس نیسي او زندانونو ته یې وراچوي. شاوخوا یو کال کې چې کراچۍ او د سند نورو سیمو کې د افغانانو نیولو لړۍ روانه ده. آزاد خبریال عرفان خټک پرې نور حال لري. د کراچۍ له زندانونو آزاد شوي افغانان 208 تازه هغه افغان وګړي د کراچۍ له بیلابیلو زندانونو خوشي شوي چې د زندان موده یې پوره کړې او اوس د وطن په لور بیرته لیږدول کیږي. خوشي شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دوی کراچۍ ته څیر مهب او کراچۍ کې د ننه بیلابیلو سیمو نه قانوني اسناد نه درلودو له امله نیول شوي وو. روان دي د کور خواته روان، موږ ډېر خوشحاله، ډېر موږ د دې شکر نشو ادا کولی. ما نوم عبدالصمد د اکبر خان زوی د غزني ولایت اوسېدونکی یم. موږ خپله په جنوبي جیل کې بندیانو پاکستان کې 8 میاشتې جیل کاټ کړو. वो तो 17 हिसाब लगे हुए हैं. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګري وایي چې لا هم د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې تر 200 زیات افغان وګړي بندي دي، د کوم خلاصون لپاره چې هلې ځلې روانې دي او د دغه ایالت صوبایي چارواکو ترڅنګ پولیس مشرانو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې هم 2012 تنه په شمول ماشومان او زنانه آزاد شوي وو او کوم کسان چې پاتې دي هغه هم زر تر زر ازادیږي، ان شاء الله وطن ته راستانه کیږي. سند ایالت او په خاصه توګه د دغه ایالت مرکزی ښار کراچۍ کې افغانانو نیولو، زورولو او په بند محکوم کولو لړۍ د تیر یو کال راهیسې روانه ده. زیاتره افغانان کراچۍ ته د درملنې په نیت مخه کوي. ډیری افغانان دلته په کراچۍ کې خواري مزدوري هم کوي، خو له کله راهیسې چې پولیس لخوا د دوی د نیولو، زورولو او یا هم په بند محکوم کولو لړۍ پیل شوې، له هغې ورځې راهیسې کراچۍ ته افغانانو ورتګ یو څه کمزوری شوی دی. عرفان خټک له کراچۍ رپورټ راکاوه.